अस्सलामुअलैकुम अमलियाती मोहब्बत चैनल के तاسو هر کله دې مانن تاسو لپاره یو داسې تعویض راوړلو چې د ډیماند ډېر زیاتو ماته په واتس اپ باندې میسجونه هم ډېر راځي او کمنټونه هم د دې په اړه کې ډېر راځي نو د دې وجنه تاسو ته دا یو داسې تعویض راوړلو چې دا تعویض تاسو وکړي او فائدہ ته اوچته کوي او دا زما ازموده تعویض دی دا ما ډیرو کسانو تور کړی دی د الله په حکم سره د هغه کار شوی دی دا تعویض هغه خلکو د پاره دی چې خپل محبوب یا خپل خزي یا خپل خاون په واتس اپ باندې یا په نمبر باندې بلاک کړی وي او رابطه ور سره نه کوي ماته یې خور میسج کړو په واتس اپ باندې چې زما یو هلک وخت هغه بو اول ما سره ډېرې زیاتې خبرې کولې په فون باندې بیا ما بل کاری صاحب باندې تعویض وکړلو او د هغه تعویض اثر اول ټیم کې خو اوس داسې شولو چې زه د واتس اپ نه فیسبوک نه اور د میسنجر نه بلاک کړی ما اور زما نمبر بلاک لیست کې چولې ده اور ما سره بالکل خبرې نه کوي نو دا تعویض ما تاسو ته پاره راوړلو دا ډېر مجرب او زبردست تعویض دی دا تعویض د هغه خور په فرمایش دی دا سه تعویض هم وخایا چې د چا محبوب هغه سره په کال باندې خبرې نه کوي ولی چې نن سبا څوک د چا کوړه نشي تللی نو په کال باندې په واتس اپ باندې رابطه کوي خو نن سبا په وړې خبرې باندې فون نه بلاک کی هغه طرف ته تاسو محبوب بالکل آرام کوي آرام سره او دی شپه آرام سره تیر کی او د اړخ تاسو یې بلاک کړی وي او تاسو شپه په شوګیرو کې تیروي نو دا تعویض ډېر زبردست دی یو پیر دا تعویض وکي او رزلټ تاسو په خپل سترګو وګورئ کزه د دې تعویض ډېر هم صفت وکما نو چې د تاسو د دې تعویض رزلټ نیوي کتلې نو تاسو وو یقین ناراضي د دې وجینا اول دا تعویض وکي رزلټ به تاسو په خپل سترګو د وړاندې وګورئ ماته ډېر میسجونه په واتس اپ باندې راځي چې مونږه خپل محبوب باندې تعویض کوو اور تی مونږ ته تعویض وکا نو کزه د زینا تاسو د پاره تعویضونه او هم کم نو هغه اس هم د فائدې نه لري اس هم اثر نه لري ولی چې تعویضونه نه هم تاسو محبوب لیدلې وي او نه ماته د هغه د پاسیدنو د نستیو ځایونه معلومي نو کزه ډېر هم تعویضونه تاسو د پاره حکم نو زما په تصور کې اغا ناراضي چې چا د پاره تاسو کوي نو د وجینا تاسو خپل تعویض په خپل باندې لیکي او که په خپل نشي لیکلې نو تاسو خپل داسې یو ملګری وګورئ چې اغا په تعویضونو کولای شي نو تاسو یې په بل چا باندې هم کولای شي او که تاسو بل چا نه شرمېږئ نو تاسو ویډیو ډیر وګورئ او چې کم شانته تعویض لیکل شوی وي او مغه شانتي ولیکي او خپل یقین مضبوط ساتي نو تاسو تعویض بو اثر کوي خو یقین ورکه مضبوط ساتي ولی چې ډیر خلک یقین مضبوط نه ساتي او تصوري کمزوري نو کزه دې کی تاسو ته تعویض او هم کم تاسو ته یې په واتس اپ باندې درو هم لګم نو بیا به هم تاسو مهانا سکرین شاٹ اخلي او هغه تبو صفه کوئی اور د تعویض شکل پورته ور کوئی نو دینه بهتره ده چې تاسو تعویض په خپل ولیکي نو د هغه تعویض اثر ډیر زیات شي ولی کزه تاسو ته د کی تعویض وکما نو زما تصور کې هغه ناراضي چې تاسو غواړئ ها چې تاسو ماته راشي ما سره کې نه یا ماته نمونه راولېږئ او زه تعویض وکما او تاسو راشي خپل تعویض یوسئ نو بیا به د الله په حکم سره تاسو تعویض تاسو ته رزلټ درکوي او کنا تاسو الته کې ناسوي صرف په واتس اپ باندې میسجونه وکړئ چې موږ د پاره تعویضونه وکړه نو داسې تعویضونه زه نه کوم چا د پاره ولې چې بیا تاسو وایي چې دا اثر نه لري او نه زه چاته دا وایم
چې داسې تعویذونه اثر کوي. ولې چې دا یو ډرامه وي، یو فیک اکاونټ خلک جوړ کی او بیا تاسو نه پیسې غواړي. نو دې د وجې نه چې بل څوک هم تاسو ته ووایي چې مونږ ته دوره پیسې راولېږئ او مونږ به تاسو لپاره تعویذ وکړو او هغه به ستاسو محبوب باندې اثر وکړي. نو داسې یو هم تعویذ نه وي چې هغه ستاسو محبوب نه وي لیدلی یا تاسو ورته په خپله نه وي تلي، نو یو هم تعویذ اثر نه کوي. ډېر خلک ماته دې ځای ته راغلي دي چې قاري صاحب مونږ په یوټیوب باندې یا په ټیک ټاک باندې ډېر اکاونټ کتلی دي او ډېرو سره مو رابطې هم کړي دي، تعویذونه یې راته کړي دي او د تعویذونو شکرانې رانه اغوستې دي او زمونږ تعویذونو اثر نه دی کړی. نو دې د وجې نه خو زه چا نه شکرانې اخلم او نه زه چاته دا وایم چې زه تاسو دپاره تعویذ کوم. ولې چې یو شی اثر نه کوي نو زه تاسو په تیارې کې نشم ساتلی. زما چې څومره سبسکرایبر دي دا زما فیملی ده او خپلې فیملی سره زه دوکه نشم کولی. نو دې د وجې نه زه تاسو ته وایم چې تعویذ چې کله تاسو کوئ نو ویډیو بالکل پوره ګورئ چې تاسو یې په ډیټیل باندې پوهیږئ، نو بیا به تاسو هر یو تعویذ اثر کوي. اور داسې فیک خلکو نه نری پاتې کیږئ چې تاسو ته ووایي چې مونږ ته پیسې راولېږه په اکاونټ باندې او مونږ به تاسو ته تعویذ وکړو، ستاسو کار به وشي. دا اسې یو ډرامه ده، یو دروغ دی، دا هیڅ هم اثر نه کوي. ولې چې که اثر یې کولی نو ما به تاسو ته فی سبیل الله کولی. خو دې کې زه تاسو ته ووایم چې صحیح دی، زه به تاسو ته تعویذ وکړم، تاسو به خوشحال هم شئ او ما ته به سپورټ نور هم ډېر زیات راکړئ. خو دا یو دروغ دی او زه خپل سبسکرایبر ته دروغ نشم ویلی. دې د وجې نه زه تاسو ته صفا خبره کوم چې تعویذ تاسو په خپله باندې لیکئ چې کم زما په یوټیوب کې وي. تاسو یې وګورئ چې کم تاسو ته آسان ښکاري او مغه نه به نقل ووایئ او چې کمې طریقې ما تاسو ته ښیلي وي په مهمو طریقو سره به یې وکئ. اوس د تعویذ په باره کې راځو. دا تعویذ چې کله تاسو کوئ نو اول به صفا سوترا ولمبئ، لباس وہ بدل کئ. هر یو تعویذ دپاره لباس صفا اور بدن صفا پکاره ده. خویندې به دا د پیریډس په ورځو کې نه کوي او ځوانان به دا په بلماس بدن باندې نه کوي. کله چې تاسو ولمبئ، صفا سوترا لباس واچوئ، ځان پورې به خوشبو ولګوئ، بیا به د خپل ځان آثار وکئ، یعنی څلور وړو سورتونه او آیت الکرسي به په ځان باندې چوف کئ چې د تعویذ کوم موکلات وي چې هغه تاسو باندې الټا اثر ونه کړي. بیا به یو تور پین راواخلئ، یو سپین کاغذ به راواخلئ، د قبلې طرف ته به مخ کئ او دا تعویذ به تاسو لیکئ د ورځې. د دې استعمالولو طریقه ته بعد کې شیم. دا تعویذ چې کله تاسو د ورځې ټیم کې لیکئ نو تاسو کوشش کوئ چې د هغه ځای کې هیڅوک هم موجود نه وي، هغه ځای کې بالکل تنهایی وي. تعویذونو دپاره د تنهایی ځای هم ډېر بهتره دی چې تاسو منتخب کئ. اکثر خلک په هغه ځای کې تعویذونه کوي چې ډېر زیات رش وي او ډېر زیات خلک وي یا ماشومان وي، نو د هغه تعویذ اثرات چې کم وي هغه کم شي. نو دې د وجې نه تعویذونو دپاره د تنهایی ځای منتخب کوئ. او چې کله تعویذ وکئ نو چاته دا مه وایئ چې مونږه نن دا تعویذ کړی دی، د سره هم د تعویذونو اثرات ختم کیږي. بیا چې کله تاسو دا د تنهایی ځای منتخب کړلو او تور پین سپین کاغذ مې راواخیستلو نو بیا چې دا کوم عدد لیکل شوی دی دا چار لکیرې بوسیده ووایئ. بیا د بره خانې کې چې کوم عدد لیکل شوی دی دا ټول د اردو قاعدې والا دی، دا الفاظ ټولو ته به زده وي. نو چې کله تاسو دا الفاظ ولیکئ، مکمل کئ، یعنی تعویذ مکمل شي، مکمل نقل ووایئ، نو بیا به تاسو دا موم جمع کئ، یعنی د تعویذ شکل به ورکئ. او که تاسو ته د تعویذ شکل او موم جمع کول نه درځي نو تاسو نورمل اور به ولګوئ یا په انګراټو کې به دا تعویذ واچوئ. خو دا تعویذ به تاسو اچوئ د شپې، د ماښام منځ د بعد به دا تاسو په
انګراډو کې اور واچوي، یعنی اور چې لګیدلې وي په هغو کې به واچوي. او کچېرې تاسو ته دا لګي چې یاره اور لګیدلې دی خو هغه سره فیملی ناسته ده، نو دا تعویض به تاسو په تنهایۍ کې سوځوئ. یعنی یو مچس به راواخلئ او د تنهایي ځای ورته وګورئ، یا به بره کمرې چت ته وخېژئ، هلته کې به دا تعویض وسوځوئ. اور چې کله دا تعویض سوځوئ نو تاسو به خپل تصور داسې ساتئ چې مونږه د محبوب زړه ته یا چې دا تاسو بلوک کړي یې هغه ملګری دی، هغه هر رشته ده، تاسو یې دا تصور وساتئ چې مونږه د مغز زړه ته تیلی ورکوو چې هغه زړه وسوځي چې څنګه مو سوځي. نو بیا به تاسو چې کله د تعویض ته تیلی ورکوئ او دا وسوځي نو د ډوله چې کومه ایراب پاتې شي هغه به تاسو بل سپین کاغذ کې ونغړئ او چېرته به یې په ځمکه کې دفن کړئ، ولې چې د تعویضونو بې حرمتي به نه کوئ. چېرې تاسو دا تعویض خپل ملګري دپاره یا خاوند دپاره یا محبوب دپاره یا چا دپاره هم کوئ چې چا تاسو بلوک کړي وي، نو تاسو د هغه نوم او بن یا بنتې د هغه د مور نوم او کچېرې تاسو ته نومونه نوي زده نو دا تاسو بهر نومونه هم کولی شئ. دکې نومونه شرط نه دي چې تاسو به نومونه لیکئ، بس تاسو به خپل تصور مضبوط ساتئ چې تاسو یې چا دپاره کوئ. ما تاسو دپاره ډېرې زبردست ویډیوګانې په یوټیوب کې اپلوډ کړي دي او ډېر زیات ډیټیل او اسانۍ سره مو تاسو پوه کړي یې. زه په بدل کې تاسو نه صرف سپورټ غواړم، زه چا نه څه هم نه غواړم. نو زما چې څومره خویندې وروڼه دي زما بیا هم دا خبره واورئ چې تاسو ته څوک هم ووایي چې مونږ ته دوره پیسې راولېږه او مونږ به تاسو دپاره تعویض وکړو یا مونږ به تاسو دپاره استخاره وکړو او یا په د موکلاتو په ذریعه سره مونږه ستاسو محبوب ستاسو خواله راولو، نو دا اسې یو ډرامه ده، یو دروغ دی. تاسو د چا هم خبرو کې را نشئ. نن سبا اکثر خلک داسې شته دي چې هغه محبت لري او هغه خپل محبت دپاره هر څه قربانوي، خپل سر هم ورکې خلک قربانوي، په داو لګوي، خپله فیملی هم ورکې په داو لګوي، خپله زندگی هم ورکې په داو لګوي، خپلې خوشحالۍ هم ورکې په داو لګوي. په دې نه وي چې دې کې زمونږه فایده دی او که نقصان دی. زما تاسو پویونې سره کار و چې داسې کارونو نه ځان لرې ساتئ چې هغه تاسو ته ستاسو فیملی ته نقصان در رسوي یا ستاسو نور خاندان کې څه بدنامۍ د ذریعه ګرځېږي، نو تاسو داسې کارونو نه ځان لرې ساتئ. هیڅ چاته هم پیسې مه ورکوئ. ما چې څومره تعویضونه اپلوډ کړي دي تاسو تعویضونه وګورئ چې کم تاسو ته آسان ښکاري هغه تعویضونه وکړئ. بقیا زما تاسو ته خپله غاړه خلاصول وه، ما تاسو ته غاړه خلاصه کړله، ما تاسو پوه کړلې، ولې چې دې ځای کې به زه تاسو ته ووایم چې ته ما ته 10,000 روپۍ راولېږه، ستا محبوب ستا په خپو کې وي. دې ځای کې به زه تا ته د خولې یو چند خوږه الفاظ استعمال کم، نو بیا به ته داسې یا چې یاره وکۍ سره د نه علاوه بل ښه کاري صاحب نشته دی. نو دې د وجې نه د چا په خبرو کې مه راځئ، تاسو خپله ځانونو نه هوښیاران جوړ کړئ. الله دې ته عقل درکړی دی، د عقل صحیح استعمال کوي او خپلې پیسې په داسې ځای باندې ولګوئ چې کوم ځای کې ضرورت وي، یا یې ضرورتمندو ته ورکړئ یا یې په جماعت کې استعمال کړئ. نو فضول چاته پیسې مه ورکوئ چې مونږ ته تعویضونه وکړه. اوس که تاسو غواړئ چې زه د تعویض تاسو ته اجازت درکړم نو اجازت اخیستنو دپاره ما اسانه طریقه ایښودلې ده. کمنټ کې د اجازت اخیستلو ضرورت نشته دی، بس تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما د اړخه به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. بیا چې کله هم تاسو زما کوم یو هم تعویض کوي د ما سبسکرایبر، بس هغه د هغه ویډیو لاندې الله اکبر په کمنټ کې لیکي نو هغه ته به اجازت ملاویږي. نو بیا چې هغه تعویض بالکل صحیح طریقې سره کوي نو هغه ته به رزلټ ورکوي.
د دې بعد به زه په بل نیکسټ ویډیو کې تاسو ته وایم چې کس تاسو تعویذونه کمزوري وي اثر نه کوي یا ډېر ټیم د بعد کوي یا تاسو باندې الټا اثر کوي نو هغه لپاره تاسو ته به یو وظیفه درکوم چې هغه به تاسو یو سلوي خورځي کوي هغه سره به تاسو روحاني طاقت چې کم دی د ډېر زیات شي د چې تاسو کوم یو تعویذ هم کوي نو هغه به بالکل فورن اثر کوي اکثر خلک داسې وی چې بازار ته لاړ شي یا نت نه کتابونه دي تعویذونو ډاونلوډ کی بیا تعویذونه ځان ته کوي نو تعویذونه دومره آسان نه دي چې څومره خلک غني د هر یو تعویذ خپل زکات وی چې په هغه باندې صرف علما پويږي نو تاسو ځان نه علما ما جوړوي بس چې څوک تاسو ته کم تعویذ درکې بس مها تعویذ په مها طریقې سره کوي تاسو خپل ځان ته دومره نقصان به په دې باندې ورکړي چې تاسو تعویذونو کتابونه راوړئ یا نت نه ډاونلوډ کړئ اوس ما تاسو مکمل په دې ویډیو کې ډیټیل سره پوي کړئ تر دې بعد هم تاسو یو نیم داسې کار کوئ چې هغه تاسو لپاره نقصان دی دا نو تاسو ته به زه جواب دینم د قیامت په ورځ ولې چې ما تاسو ته ټولې خبرې صفا وکړلې بقایا کدي چا څه سوال وي نو تاسو کمنټ کوئ شي نور څه او یو ویل غواړي په پرسنل میسجونو کې نو هغه ما په انبوکس کې واتس اپ نمبر ورکړی دی تاسو په ما باندې ما سره کانټیکټ کولای شئ څه سوال وي تاسو یې کولای شئ زه به تاسو ته جواب درکوم امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي که تاسو دا ویډیو خوښ شوي وي نو ویډیو لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ چې کوم مقصد لپاره تاسو ته تعویذونه لګي نو تاسو کمنټ کوئ د الله په حکم سره زه به تاسو ته جواب ډیر زر درکوم بقایا به زه تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ